ملګرو نن به موږ تاسو ته ښایو فوډ فیکټري داسې کمال ماشینونه کوم چې تاسو وګورئ حیران او پریشان به شئ ورته. نو اخره پورې زموږ ویډیو تاسو خامخا وګورئ. چیز کټینګ ماشین ملګرو چیز یعنی کوچکی چې دی دا چرته چې هم کانوي هغه ډېره زیاته مزیداره جوړي او دا ډېر زیات خوراکي موادو کې استعمالیږي. په مارکیټ کې چیز ډېر زیات پیکینګونو کې ملاويږي خو په دې کې ټولو نه مزیدار او په اسانۍ کې استعمالیدونکي قسم هغه وي کوم چې په سلایس کې کټ شوی چیز تاسو ته ملاو شي او زموږ دغه ماشین چې دی دا هم چیز سلایس په شان کټ کوي او ډېر مهارت سره. ملګرو که تاسو د چاقو په ذریعہ باندې چیز کټ کوئ نو هغه به څه عجیبه قسمونو کې کټ شي، څوک به غټي څوک به واړی څوک به کاږي. نو د دې مسلې واحد حل دی دغه ماشین. دا ماشین دومره ماهر دی چې دغه چیز په وړو او غټو سانچو کې بالکل په یو رنګ کې کټ کوي. ښه طریقې سره کټ کېدو نه پس دغه چیز پیک شي او مارکیټ کې خرڅېدو لپاره تیار شي. مقصد دا دی چې دا تاسو ښه طریقې سره استعمال کړئ. پیسپرس آیس کریم په دې ماشین کې روایتي آیس کریم نه علاوه د آیس کریم بره او لاندې بسکټ لګول کیږي. ټول نه وړاندې د دې ماشین یو لاس کټ کولو نه پس دا په یو کنوینر بلند باندې واچي او دا بسکټ په هغه باندې یو کیدی. نو هغه نه پس یو بل ماشین آیس کریم دغه بسکټو باندې برنه واچي او بیا د آیس کریم باندې برنه یو بسکټ چې دی بل ماشین راوړي او پکې دی. خو د لپاره د آیس کریم چې دی دا وړاندې وساسول شي چرته چې ښه آرام سره دویم ماشین دغه کار وکړي. اوس تاسو په دې باندې پوهیږئ چې آیس کریم لپاره ضروری دی چې دا یخ پروتي، لہذا فورا دغه آیس کریم بسکټ چې دی فریزر ته ورسول شي او بیا هغې نه راواسي یو او د دې پیکینګ شروع شي او بیا د خرڅولو لپاره دا بازارونو اړخ ته روان کړي. انګرو پیزا ډېر خلک داسې هم وي چې پیزا صرف ټیسټ یا خوند اخیستو لپاره بلکې د یو وخت کانې لپاره استعمالوي او په ډکه خېټه خوري. په داسې ځایونو کې د پیزې ډېر زیات ډیمانډ دی. د ډیمانډ پوره کولو لپاره دغه رنګ ماشین چې دی هغه استعمالي. په دې ماشین کې اوړه چې دی دا کنوینر بیلټ باندې واچول شي دا چې ورو مخکې ځي او ګول سانچو پرنګ د یو بلیډ په ذریعہ باندې پیزې شکل ته بدل کړي شي او بیا د یو ماشین په ذریعہ د پیزې ټاپینګ ساس په دې باندې برنه واچول شي او دا رولر په تاوهلو دغه ساس چې دی په پوره طریقې سره پیزې روټۍ باندې واچي او بیا وړو سټپ نه پس دا مزیداره پیزا فټافټ تیاره ده. لای اینډز ملګرو کله نه کله په بچپن کې یا اوس هم مونږ ټافیانې خورو. دا ټافیانې جوړولو کار کوي دغه ماشین. اني او نور سیزونه مکس کولو نه پس ټولو نه وړاندې دا را جمع کړی شي او دینه یو سخت ماده جوړه شي. دا ورو بیا نغښتلو نه پس دې ته یو ورکوټی او بهترین سایز ورکولو نه پس دا د دې ماشین را روانه چې کومه مخکې حصه ده هغې ته واچولی شي چرته چې سکلایسر دا د ټافې پرفیکټ شکل کې کټ کول شروع کړي. دا کینډیز کټ کولو نه پس کنوینر بیلټ باندې مخکې روانې شي. پرونن فوډ پروسیسینګ د واشنګ ماشین ډرایر په شان دغه ماشین کار کوي او دا په غټو هوټلو کې استعمالیږي کوم چې هلته کې کپړې وچولو لپاره نه بلکې سبزیانې کټ کولو نه پس ووینځي او هغې نه پسې کټینګ هم شروع کړي او خشک کړي. دا په غټې پیمانې باندې هلته کې استعمالولی شي. ګورئ یو څو ډیشونه داسې رنګ هم وي کوم لپاره چې به سبزیانې کټ کوئ او وینځئ به او خشکوئ به او بیا به استعمالوئ دا ضروري وي. نو د دې کار دپاره څه دغه رنګې ماشینې ضرورت وي. د یو عام ډرایر په شان دې ته سبزیانې ور واچئ او بیا یې آن کړي. دا بالکل د یو ډرایر په شان تیزۍ سره تاوېدل شروع شي. کټ شوې سبزۍ نه ټولې اوبه وباسي. سبزیانې وچولو نه پس دا ښه طریقې سره ووینځل شي او صفا شي د مقصد دپاره چې دغه ماشین دوباره کار شروع کړي. اوورټیک ملګرو ډېرې داسې کانې هم وي چې په کم کې انډې اچول ډېر زیات ضروري وي. دې کې ضروري وي چې دغه انډې چې دي ډېر زرې ماتې کې او بیا استعمال کې او بیا غټ لیور باندې واچي او دغه ماشین کې استعمال کې. په دې ماشین کې دغه انډې داسې ترتیب سره را رواني او دواړه اړخ نه دغه اګۍ چې دي یا دوه ماشینان چې دي هغه ښه ترتیب او سختې ونیسي. بیا لاندې نه بره راتلونکي یو بلیډ دغه انډې ماتول شروع کړي او ټولې په منځ کې کټ کړي. دواړه اړخ نه ماتې شوی انډې چې دي د دې پوستکي اورځول شي او په یو سلایډر باندې د انډې یو مخکې ساسېدل شروع شي. د دې ماشین کمال صلاحیت په وجه انډې یو وساسي او مخکې لاړ شي. دې سره د انډې دننه زیړ او سپین بیل کړی شي. اوس دې سره دا بیلېدو نه پس دا مختلف ډش ضرورت مطابق هغې ته واچول شي او د دې استعمال هم دې سره اسان شي. پروبیک آی ان سی د دې ماشین سرګرمي چې څومره شانداره ده دا په دقتو کې هم ډېر زیات مزیدار دی.
په دغه ماشين کې چاکلیټ نه ډیر زبردست مټایانې او نور سیزونه جوړیږي. په دې کې د ماشين یو حصے کې چاکلیټ واچول شي. د کنوینر بیلټ د لارې مټای کیدی. کله چې دغه مټای د چاکلیټ لاندې تیریږي نو دا نه صرف یو مزیدار شکل اختیار کی بلکې د چاکلیټ په وجه د دې مټای ذایقه هم ډیره زیاته مزیدار او خوندور شي. صرف مټای نه ویفرز هم د دې چاکلیټ لاندې تیرول شي کوم سره چې نه صرف د دې یو خسته شکل جوړ شي بلکې د دې ویفر ذایقه هم لاجواب وي. DPC پیکیجینګ سولوشن تاسو لیدلی شئ چې په دې ماشين کې یو ځل هندواڼه کې خودی شي. دا ماشين دواړه اړخ ته هندواڼه چې دا اونیسي اتوماتیکلی یا دا تربوز چې دا یا دا هندواڼه ګول ګول تاوهل شروع کی یا یو تیز بلیډ سره د هندواڼه چې دا کټ کی او د دې پوستکي لری کول شروع کی. چلکې لری کولو نه پس دا مزیدار او خوږه هندواڼه خوړلو لپاره تیاری. نو دا و زموږ ویډیو. که تاسو خوښوي لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ. خپل ځان او چاپیریال خیال ساتئ. الله پامان.